دا د خوست ښار په لومړۍ او دریمه ناحیه کې د هغو دوو پروژو د بشپړېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارلو مراسم دي چې پکې د 2 کیلومترو په اندازه سړک او ورسره د 3 کیلومترو په اندازه لښتي شامل دي. د ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا دغه پروژې د 6 میاشتو په موده کې بشپړې شوې چې 4.5 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی او د ښاریانو د ستونزو په حل د ښار پراختیا او ښکلا کې مهم رول لري. موږ د 1403 کل کوم پلاني پروژې چې دي هغه د جملو نه نن دوی پروژې ګټې اخیستل سپارل کېږي چې یوه پروژه د سړک اساسي جوړول چې تقریبا 2 کیلومتر سړک ګرځي 19 میلیونه د بودیجه مصارف رسي. دویم قدم کې د لښتیو اساسي جوړول چې هغه تقریبا 3 کیلومتره لښتي جوړ شول او بودیجه یې د 20 میلیونه. دې سره الحمدلله ښاري پراختیا هم اضافه شوه ځکه چې ښار کې ډېره ګڼه ګوڼه ده، سړکونه خراب وو. دې ترڅنګ د بازار ښکلا او صفحې هم سره ځکه چې لښتي په څه ډول سره جوړ شول سرونه پټ دي انشاءالله بازار ته ښکلا ورکوي. د دغو پروژو د تطبیق کوونکي شرکت انجینر په خبره چې دوی د پروژو ټولې چارې د انجینري نرمونو د ښاروالۍ د پروپوزل مطابق د ښاروالۍ تر څارنې لاندې بشپړې کړي چې د کیفیت په برخه کې ښاریانو ښاروالۍ ته ډاډ ورکوي. په ساحه کې د هم د لښتیو په اساسي ډول جوړول پروژه سرته ورسېده او هغې سره څنګ کې بیا دویمه پروژه چې وه د سړکونو په اساسي ډول جوړول پروژه وه. دغه پروژه د ښاروالۍ انجینر صاحبانو سره په تفاهم سره او د دوی په وزارت لاندې او د ملک په عمل کې په ساحه کې عملي کار سره د سرته ورسېده. د کوالټي او د کیفیت نظارت تر ټولو بهترین دی. خوستي ښاریان بیا د ښاروالۍ وروستۍ هڅې ستایي او زیاتوي چې په یادو پروژو سره به د ښار ګڼه ګوڼه کم او خلکو ته به په ښار کې د تګ راتګ اسانتیاوې رامنځته شي. د ښار سره د ښار ډېره ښکلاوې سره ضروري دي د لښتیو د سړکونو سره او چې کله ښار کې لښتي او سړکونه نه وي منظم نو خلک د شته ستونزو سره ډېر مخامخ کېږي ځکه په ښار کې به ډېر مشکلات رسي خو ګڼه ګوڼه ورسي بل له تاګ هر سوي هم خوند کوي هغه هر او مدش چټاله سوتي دا ډېره مهمه ده ښار کې لښتي او سړکونه جوړ شي. خلک د خوست د ښاروالۍ نه او د ښاروال نه خلک ډېر راضي دي او کارونه یې ډېر ستایي ځکه چې بیخي زیاتې پروژې تکمیل کړي دي او زیاتې پروژې روانې هم دي داسې کار په جریان دی. د خوست ښاروالۍ ډېر کورونه کړي دي. زموږ د ولسونو نه دا غوښتنه ده د خپلو سړکونو خیال وساتل شي لکه څرنګه چې د کندوران دي خپل کې خچینې چې دا باید سړکو ته ونچوي دا باید نه کړي د ښې شي زیو ته جوړ کړو. یاد دې وي چې د خوست ښاروالۍ له لوري د ښار په مختلفو ساحو کې لسګونه پروژې روانې دي چې نه یوازې دا چې خلکو ته یې کاري بوختیاوې رامنځته کړي بلکې د ښار بڼه یې هم ښکلې کړې ده. احسان الله باور، امید راډیو، خوست.